قرآني پلوشې د قرآني پلوشې خپرونې درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې درته د سورة الاعلى لنډ تفسیر وړاندې کوم. د سورة الاعلى پیژندنه. سورة الاعلى د قرآن کریم په ترتیب کې 88م سورت دی چې 19 آیاتونه او یوه رکوع لري. سورة الاعلى مکی سورت دی، یعنی په مکه مکرمه کې نازل شوی. د دې سورت اصلي موضوعات توحید، وحی، د انسان تزکیه او د دنیا او آخرت ارزښت دی. د سورة الاعلى د نزول سبب. سورة الاعلى د مکې د لومړیو کلونو په مهال نازل شوی دی. هدف یې دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي، کفارو ته د آخرت یادونه وکړي، مؤمنانو ته تزکیه، لمونځ او آخرت ته میلان ورکړي، د وحی ساتنه او اسانه کول اعلان کړي. ځینو مفسرینو ویلي چې دا سورت د عید یا جمعې په خطبو کې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر تلاوت کاوه، چې ښکاره کوي دا سورت د عبادت، اصلاح او دعوت لپاره نازل شوی و. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په جمعه او عیدینو کې سورة الاعلى او الغاشیه تلاوت کاوه. یعنی دا سورت د جمعې، اختر او دعاو پر مهال ډیر ارزښت لري. دا سورت د تسبیح، تزکیه، د آخرت یادونه او لمانځه ته هڅونه لري، نو ځکه یې ثواب ډیر دی. د ذهني سکون او د دنیا محبت کمولو لپاره غوره سورت دی. د سورة الاعلى اصلي پیغامونه. الله تعالی تر ټولو لوړ خالق، مدبر او هدایت کوونکی دی. وحی محفوظه ده او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به هیر نشي. دنیا لنډه ده، آخرت ابدي دی. مؤمن باید آخرت ارزښت ورکړي. نجات د نفس په پاکۍ، د الله تعالی په یادونه او لمانځه کې دی. دا دین له ابراهیم او موسی علیهم السلام څخه پاتې او رښتینی دین دی.